سلامونه ملګرو. نن به زه تاسو ته د پښتو لیکل او لوستل چې دی د هغې باره کې خبرې کوم. که تاسو د اټک پل نه واوړئ وزیرستان ته ورسئ او که تاسو باجوړ ته، مومند ته، سوات دیر او په چترال کې د دروش کوم ځای کې چې پښتو ویل کېږي او شانګلې ته، د ټولو ځایونو کې وګرځئ نو تاسو ته به د پښتو لیکل په نظر رانشي. و تاسو په دې خبره باندې پوه یې چې هر سړي په ژوند کې یوې خبرې ته ډېر زیات پام کېږي. نو زما دې خبرې ته ډېر پام دی چې زه دلته په کینیډا کې چې د آټوا نه د دې ښار نه وځم او د فرنچ د فرانسیسي ژبې ته لاړ شم، نو هلته کې ټوله فرانسیسي ده. هلته کې انګلیش څوک نه لیکي. د انګلیش لیکل هغه یو جرم دی، ځکه چې هلته کې لیکل صرف او صرف په فرنچ ژبه کې دي. نو دا پښتو چې څومره لویه سیمه ده په پاکستان کې، په هغې کې پښتو نه لیکل کېږي او د پښتو لوستل د شاعرۍ پورې خو شته، خو د پښتو نثر لوستل چې دی هغه نشته. که مونږ بیا د خیبر نه مخکې لاړ شو، د تورخم نه، نو په جلال آباد کې، په کونړ کې، په پکتیا کې او په قندهار کې او په کابل کې خو مونږ ته پښتو په لیکلو کې راځي او په لوستلو کې هم. خو که د قندهار نه مونږ بیا کوټې ته راشو، بنو ته راشو او ژوب ته لاړ شو، لورلای ته لاړ شو، چمن ته لاړ شو، که په چمن کې او د کوم چې د افغانستان او د پاکستان پوله ده، نو هلته هغې سیمې ته به تاسو ته په پښتو کې لیکل راځي په نظر او دې خوا نه راځي. نو دا ولې؟ دا ځکه چې په پاکستان کې د پښتو لیکل او لوستل هغه تقریبا مړه دي، هغه څوک نه ګوري، ځکه چې هغه پښتو سرکاري ژبه د پښتو په ویلو په علاقو کې هغه سرکاري ژبه نه ده او کتابونه یې خلک نه لولي. نو دا ډېره لویه د فکر خبره ده چې ولې پښتانه چې په نړۍ کې 80 میلیونه پښتانه دي، نو په دغه 80 میلیونو پښتانه په هره خبره باندې پښتو کوي، خو په پښتو ژبه باندې پښتو نه کوي. د پښتو لیکل او د پښتو لوستل ورته ځان ورته بد ښکاري. نو نن په دې خبرې باندې موږ دا فکر پکار دی چې د پښتو لیکل او لوستل دا ولې نه کیږي. نو په هغې کې یوه وجه دا ده چې ډېر خلکو ته د پښتو لیکل نه راځي او خلک دا وایي چې د پښتو لیکل چې دی هغه ګران کار دی. نو هغه اردو یا فارسي یا انګریزي نور ژبې خو ډېرې په اسانه لیکلی شي، خو پښتو ژبه په پښتو په ټکو کې یا په تورو کې نشي لیکلی. نو د پښتو توري یا ټکي چې دي هغه دومره ګران نه دي. د دې نه هسې خلکو چې نن یو بلا جوړه کړې ده چې پښتو چې د هغې لیکل ګران دي. د پښتو لیکل هیڅ ګران نه دي. یو پښتون چې بل پښتون سره خبرې کوي نو هغه په پښتو کوي، خو چې کله لیکل کوي نو هغه ورسره په بله ژبه کوي. نو دا خبره سمه نه ده. ما ته یاد دی کله چې زه ماشوم وم، نو زمونږ په کلي کې به ښځې راتلې او ما ته به وایي چې ما ته خط ولیکئ. نو هغو به په پښتو باندې خط لیکلی شو، خو دا اډو د چا په مغزو کې نه وه چې په پښتو کې هم ته خط لیکلی شي. نو خلکو په اردو کې یا په انګریزي کې یا په نورو ژبو کې لیکل چې دی د هغو په مغزو کې وو، خو د پښتو لیکل دا ورته په فکر کې، په خیال او په سوچ کې نه وه چې پښتو کې هم ته لیکل کولی شي. دغه شان د پښتو شمېره چې ده په هغې باندې مونږ ته ځان بد ښکاري. 1 2 3 او یا اتیا مونږ د پښتو شمېره نه کوو. نو دا هم ډېره زیاته د شرم خبره ده چې مونږ په خپله ژبه کې په شمېرلو باندې ولې شرمېږو. نو نن به زه تاسو ته د پښتو لیکل چې دی او د پښتو حروف، ټکي یا توري هغه به درته ښیم. نو چې په دې باندې مونږ د نن نه دا لوز وکړو چې مونږ به په پښتو کې لیکل کوو کله چې مونږ د پښتنو سره خبرې کوو. د بل ژبه زده کول که لوی کمال دی، خپله ژبه هېرول بې کمالي ده. زه 9 ژبې ویم، خو د پښتو سره مینه چې ده هغه زما د زړه مینه ده. نو پښتو هېرول یا د پښتو ژبې چې کوم لیکل دي یا لوستل دي، نو چې دا زموږ نه مړه نه شي او د پښتو مونږ بیا په لیکلو او په لوستلو کې راژوندی کړو. د پښتو ویل هم شته، سندرې هم شته او پښتو خلک اوري هم، او نن سبا ډرامې او فلمونه دا هم شته. خو لیکلو کله چې کله راشي نو بیا مونږه
د پښتو لیکل یا د پښتو لوستل چې دی هغه نه کوو. نو یو خو دا دی چې د پښتو کم ټکي چې دي نو هغه د عربۍ، فارسۍ، اردو یا هندۍ سره سمون خوري. لکه تاسو ته به د پښتو الف یا ب یا ت دا د عربۍ غوندې لګي، یا د فارسۍ یا د اردو یا د هندۍ، یا مطلب جیم یا دال یا زال یا ری، دغه شان سین، سواد د یې پورې دا کم ټکي چې دي نو هغه خو په پښتو کې او په نورو ژبو کې یو شانتي دي. نو دې کې خو کم چې په عربي یا اردو یا فارسي یا هندي مطلب په د اردو په ټکو کې لیکلی شي نو هغو د خو د داسې ټکو هیڅ مسله نشته، هغه دا لیکلی شي. اوس کم ټکي چې په پښتو کې دي او د هغې اوازونه په فارسۍ کې هم شته خو په عربۍ کې نشته. نو په هغې کې لکه داسې ټکي دی پې، درې ټکي لاندې پې، نو دا په عربۍ کې نشته خو په پښتو کې شته. او دا کومه فې چې ده فې یا اف، دا فې دا پښتو ته د عربۍ نه راغلی ده. دا په فارسۍ کې هم نشته او په پښتو کې هم نشته. د پښتو خپل یو داسې ټکی نشته چې په هغې کې فې وي. که اوس موږ وایو فرض دی، دا کار فرض دی، نو دا فرض ټکی چې دی دا د عربۍ دی، دا د پښتو نه دی. نو دا فې چې ده دا موږ ته د عربۍ نه راغلی ده، او دا کوم د عربۍ ټکي دي یا مذهبي ټکي دي نو په هغې کې موږ دا فې لیکو. نو دغه شانتې زموږ سره لکه د فارسۍ ټکی دی ګاف، چې په پښتو کې داسې هم لیکلی کېږي او داسې هم لیکلی کېږي، دا دواړه صحیح دي. نو دا ګاف چې دی دا د فارسۍ کې دی خو دا په عربۍ کې نشته ګاف، او په پښتو کې شته. د دې نه لکه داسې ټکي چې هغه په فارسۍ او په پښتو کې شته خو په عربۍ کې نشته. نو د هغې مثال ما تاسو درکو د ګاف. نو دا هم موږ ته د دې لیکل اسان دي، او دا په اردو کې هم شته. دا ټکي چې دی هغه په اردو کې هم شته. لکه ژ دا په فارسۍ کې، په اردو کې او په پښتو کې شته خو دا په عربۍ کې نشته. ژ په عربۍ کې د دې لپاره جیم لیکلی کېږي. لکه ژاله یا موږ چې د ګلۍ وایو ژلۍ، نو هغه ژ خو دا د دې لپاره که موږ د فارسۍ ټکی لیکو نو هغه خو په ژ لیکو، خو که د پښتو خپل ټکی د هغې له زه وروسته راځم نو هغه به موږ بیا په ګ لیکو، ګ چې د هغې یو ټکی بره او یو ټکی لاندې دی. ښه، اوس موږ چې دی نو هغه داسې ټکي دي چې هغه په اردو کې او په پښتو کې شته خو هغه په فارسۍ او په عربۍ کې نشته. لکه د هغې مثال ټې چې په اردو کې داسې لیکلی کېږي او په پښتو کې هغه د دې دا کوم نښه چې ده نه هغه لاندې راځي. ټې شوه یا ډال شو چې د پښتو ډال داسې لیکلی کېږي. دا اوازونه د اردو او د پښتو یو شانتې دي، خو د پښتو لیکل دا ډال چې دی نه هغه په دغه کې په اردو کې داسې لیکلی کېږي او په پښتو کې داسې لیکلی کېږي. یا ړې، نو په پښتو کې ړې داسې لیکلی کېږي او په اردو کې ړې داسې لیکلی کېږي. نو دا اوازونه په فارسۍ کې هم نشته او په عربۍ کې هم نشته. دا په اردو کې یا په هندۍ کې او په پښتو کې شته دا ټکي. ټې، ډال، ړې دا ټکي چې دي. اوس داسې ټکي چې هغه صرف په پښتو کې دي او هغه نه په عربۍ کې شته، نه په فارسۍ کې، نه په اردو کې، نه په هندۍ کې. نو هغه کم توري چې دي یا ټکي چې دي یا حروف چې دي
نو هغه صرف په پښتو کې دي. ها هغه ټکي کم دي. په هغې کې یو ټکی چې دی هغه ګې ده، ګې یا ژې ګې. دا په عربی، فارسی، اردو، هندی کې نشته، صرف په پښتو کې ده. بل کم ټکی دی هغه دی خین یا شین، چې یو ټکی بره یو لاندې، دا صرف په پښتو کې دی، دا په نورو ژبو کې نشته. ها بل نوړ، نوړ لکه په اردو کې یا فارسی کې یا عربی کې نون دی، نون، خو نون نشته. ها دغه شانتې زمونږ سره په پښتو کې داسې ټکي دي لکه زې، زې چې د دې لپاره په اردو، عربی، فارسی کې دا زې ده، خو په پښتو کې دا زې ده. یا سې ده، سې چې په اردو، عربی، فارسی کې داسې لیکل کېږي چې دا په پښتو کې هم شته، خو دا د عربی د فارسی د ټکو لپاره ده. د پښتو خپله کومه سې چې ده د هغه دا ده. دې سیم هم وایي یا سې ورته هم وایي، سیم، لکه څنګه چې زم، زم چې د زې لپاره ده، نو هغې ته زم یا زې. نو دا سې چې ده، نو دا د پښتو سې هغه دا ده. ها چې ما ونه وی چې دا نه هغه په چې دا صرف په فارسی کې او په پښتو کې ده او په اردو کې، دا په عربی کې نشته. چې چرته، نو داسې چې اواز چې دی یا د چې دا ټکی دا په عربی کې نشته، خو په پښتو، فارسی او اردو، هندی کې شته. نو پښتنو ته په لیکلو کې زیات مسله چې راځي هغه د پښتو په خپلو تورو یا ټکو کې راځي. هغه دا نشي لیکلی چې یاره زه کوم ځای خې ولیکم، کوم چې د عربۍ خې ده، او کوم ځای خین یا شین ولیکم دا، او کوم ځای زه ګې ولیکم یا د اردو یا د فارسی ګاف ولیکم، او کوم ځای ګې ولیکم. کوم ځای زه زم ولیکم د پښتو، او کوم ځای زې. او دغه شان سې چې د پښتو سې زه لیکم او که د عربۍ سې لیکم، اوازونه خو د دې یو شانتې دي. نو د دې لپاره ډېره یو اسانه خبره ده، او اسانه خبره دا ده چې په پښتو کې دوه لهجې دي، یوه سخته لهجه ده او یوه نرمه یا پسته لهجه ده. نرمه لهجه چې ده نو هغه په کوټه، قندهار، پکتیا، بنو، وزیرستان، ژوب، لورلی، چمن، دا کمې کوزه پښتونخوا چې ده نو په هغې کې نرمه لهجه ده. په هغې کې خلک وایي شا، څنګه یې شیم، دا کار کیږي، کیږي نه وایي، کیږي، شا. نو دا نرمه ده. ځینې خلک دا وایي چې دا د افغانستان او د پاکستان د پښتو فرق ده. نه، دا د بر او کوز فرق ده. بر طرف ته کومې سیمې دي، پیښور، مردان، سوات، مومن، باجوړ، کونړ، جلال آباد، کابل پورې، دا بره سیمه ده، کوهاټ، پړه چنار. نو په دې کې کومه لهجه چې د پښتو ده نو هغه سخته لهجه ده، هغه وایي کیږي یا ښه. او کومې کوزې سیمې چې دي د بنو نه واله، وزیرستان، ژوب، لورلی، کوټه، قندهار، دا کومې سیمې چې دي نو په دې کې نرمه لهجه ده چې هغه وایي کیږي یا شا. نو د پښتو کم خپل ټکي چې دي د هغې لیکل به د پښتنو په ټولو سیمو کې یو شانتي، خو د هغې وینا یا تلفظ به د لهجې په ډول وي. لکه زه وایم چې دا کار کیږي،
نو زه به وایم دا کار کیږي او په کوټه کې یا په قندهار کې به چې دا کار کیږي خو د دې لیکل به یو شان دي او هغه به یې په ګې باندې په ګې یا په ژې په ګې هغه به په ګاف نه وي هغه به په ګاف نه وي خو که زه وشم چې ګازره کیرټ نو ګازره به زه بیا په ګاف لیکم ګازره ځکه چې ګازره چې ده نو هغه د پښتو خپل ټکی نه دی دا په کوټه کې او په پېښور کې او په قندهار کې او په جلال آباد کې دا یو شان ویل کېږي ګازره په کوټه کې یا په قندهار کې څو جازره نه وي نو د پښتو خپل کوم ټکي چې دي چې د هغې په لهجو کې فرق دی نو هغه به د پښتو په تورو باندې لیکلی کېږي لکه زه ویم څنګه یې ښه یم اوس ښه چې دی ښه دا زه په دې ښین ځکه لیکم چې دا د پښتو خپل ټکی دی او دا خپل ځکه دی چې په دواړو لهجو کې دا بیل بیل ویلی کېږي اوس په دې ټکي ته په کوټه قندهار کې شوی او په کوهاټ پېښور جلال آباد کې به دې ته ښوی او په کوټه کې قندهار کې به ورته شوی خو دا موږ داسې نشو لیکلی شه یا موږ دا داسې ښه په پېښور کې دې ته یا په جلال آباد کې دې ته ښه نشو لیکلی کېدی ځکه چې دا د پښتو خپل ټکی دی خو که ووایم چې خر نو خر به زه د عربۍ په ښې لیکم د عربۍ په ښې په دې به لیکم په دې به نه لیکم هغه ځکه چې خر چې دی نو په کوټه قندهار کې هم خر دی او په جلال آباد او پېښور کې هم خر دی نو ځکه دا به په د عربۍ په ښې باندې لیکلی کېږي نو د پښتو خپل کم ټکي چې دي که هغه زه وایم زیری نو هغه به موږ په دواړو ژبو کې په دې ځای لیکو خو ځوان یا جوان په هغې کې فرق کېدی شي نو هغه به زموږ په زیم باندې لیکو ځوان هغه په دې ځای باندې نه لیکو اوس موږ وایو څنګه یې نو څنګه یې یا څنګه یې په بعضې وخت کې دا څې او چې بعضې په مروتو په علاقه کې چې بیا زیات دی نو هلته کې دا به موږ څنګه به موږ داسې لیکو څنګه دا به زه څنګه دا ګې په څنګ ژبه نه لیکم ځکه چې دا موږ څنګه وایو په کوټه کې هم څنګه دی او په پېښور کې یا په جلال آباد کې هم څنګه دی دا په ګاف لیکلی کېږي دا په ګې په دې ګې به نه لیکلی کېږي ها دا ډېر لکه پیچیده یا ګرانه خبره نه ده ساده خبره دا ده چې کم ټکي یو شان ویلی کېږي په کوټه قندهار جلال آباد پېښور کې نو هغه به موږ د عربۍ په ټکو لیکو او کم ټکي چې هغه بیل بیل ویلی کېږي ښه شه کیږي کیږي نو هغه به موږ بیا د پښتو په ټکو باندې لیکو ځینې خلک وایي چې موږ دا په اردو کې ولې نه لیکو یا په فارسۍ کې ولې نه لیکو هغه کېدی نه شي ځکه چې د کوټ یو سړی که وایي چې ګیره نو ګیره هغه داسې نه شي لیکلی ځکه چې هغه به دې ته ګیره نه وایي هغې دې ته وایي ژیره بیرډ ژیره او په پېښور او جلال آباد کې دې ته ګیره وایي نو ځکه به زه ګیره په ګې لیکم زه په ګاف نشم لیکلی زه خر چې دی هغه په دې ښې لیکم ځکه چې دا یو شان ویلی کېږي خو زه ښه نشم لیکلی که زه په دې ښه ولیکم نو بیا به د کوټې پښتنو ته یا د قندهار پښتنو ته مسله وي هغه به بیا دا ښه وی او هغه دا ښه نه وی هغه ښه وی نو ځکه بیا مونږ د پښتو په ټکي باندې دا لیکل کوو ښه اوس د پښتو یېګانې چې دي نو هغه هم یو مسله ده یېګانې
اوس تاسو چې زما د خبرې اورئ نو ځان سره پین کاغذ راواخلئ قلم او کاغذ په هغې ولیکئ چې دا سړی اوبه څکي دا سړی د کونړ دی خو کوڼ نه دی دا سړی د کونړ نه دی خو کوڼ نه دی دا به زه څنګه لیکم سړی سړی اوبه سړی اوبه دا سړی کوڼ دی خو د کونړ نه نه دی کوڼ نو کوڼ چې دی هغه به کوڼ به زه داسې لیکم کوڼ ډیف چې اواز نه اوري غږ نه اوري کوڼ کونړ چې په افغانستان کې یوه سیمه ده کونړ نو هغه به زه په نون او پړې لیکم کوڼ اوس رڼا نو رڼا به زه داسې لیکم رڼا زه رڼا که داسې لیکم څنګه چې مخکې به خلکو لیکله رڼا نو دا به رڼا شي نو رڼا چې ده هغه به موږ په نون باندې لیکو ها اوس په افغانستان کې دا یې زیاته نه لیکلی کېږي د دې په ځای باندې هغه دا یې لیکي دوه ټکي ولاړ ټکي ولاړ ورټیکل دا یې لیکلی کېږي ځکه چې هلته کې سړی او سړی کوم چې زمونږ هم د نرمې لهجې خلک دي نو هغه سړی نه وایي سړی خو سړی اوبه او سړی نو که تاسو دا فرق کول غواړئ نو بیا په اوږده یې لیکئ دې ته اوږده یې وایي او که سړی لیکئ نو هغه به کم چې زیات په پښتو کې دا یې کم دوه ټکي چې دي نو هغه په دې ویل راځي کم چې مؤنث ته مؤنث که هغه اسم صفت ته ایجکټیو دی او که هغه نومونه دي ناونز دي اسم دي نو هغه مونږ په دې لیکو داسې دا دغه دی ورته لکه جینۍ نو جینۍ به داسې لیکلی کېږي جینۍ ها نو دا د مؤنث لپاره دی اوس کوم ای اواز چې دی ای لکه سړي سړي کیږي نو هغه په دې باندې بعضې وخت کې دې ته دوه ټکي داسې لیکلی کېږي او بعضې ورته څوک نه لیکي دوه ټکي نو کیږي او سړي کم ای اواز چې دی نو هغه په دې باندې د دې دوه ټکو سره خو دا ټکي پراته دي ولاړ نه دي یا بغیر د ټکو نه سړي کیږي هغه به داسې لیکلی کېږي اوس مونږ سره لکه بله کومه یې چې پاتې کېږي نه هغه د فعل یې ده د فعل کار وکړئ حمزه الف ته وکړئ نو دا کومه یې چې دا د فعل لپاره یا د کار کولو لپاره د ایکشن لپاره دا یې مونږ په استعمال راولو دا یې نو په پښتو کې پنځه یېګانې دي دا یې سړی دی داسې اوازونه چې دي نو د هغې دپاره دی خو دا زیاته نه استعمالیږي د دې په ځای باندې مونږه دا یې دا خو که ته فرق کول غواړې توفیر کول غواړې په سړی او په سړی اوبه دا سړی اوبه څکي نو بیا به دا یې راځي ها جینۍ کراچۍ که نه دا چې دي نو د هغې دپاره به دا یي او کیږي سړي د هغې دپاره به صرف دا یي د دې سره لاندې دوه ټکي کې او که کې ستا خوښه ده او د فعل دپاره تاسو ته ما وویل چې هغه دا یې ده نو
څلور یا پنځه یېګانې چې دي نو دا په پښتو کې زده کول غواړي. یوه یې چې ده هغه سره دا ده سړی د مذکر دپاره یا سپی که نه داسې اوازونه چې دي. دویمه چې ده نو هغه د کیږي او د سړی په منځ کې چې کوم اواز دی هغې دپاره دا ده سړی او سړی سړی اوبو د هغې دپاره دا ده. دریم چې ده هغه د مؤنث دپاره ده داسې شوه. درې څلورم چې ده نو هغه د فعل دپاره ده وکړئ وخورئ دې دپاره کوم چې امر دی حکم دی زیات د هغې دپاره. او پنځمه یې چې ده نو هغه د کیږي کوم چې پروت اواز دی د هغې دپاره ده. نو دا په پښتو کې پنځه یېګانې دي یا څلور. دا یې او دا یې چې هغه تاسو د یو بل دپاره استعمالولی شئ. په پښتو کې د ټول نه زیات یې یا دا یا دا مونږ لیکو. ها نو د پښتو دا ټکی چې دی پښتو دا مونږ ولې داسې لیکو پښتو؟ دا ځکه چې دا پښتو په کوټه کندهار کې پښتو ده، په پېښور او په جلال آباد کې پښتو ده. نو دا مونږ په دې خین باندې چې څوک لیکي د پښتو په خې باندې نو هغه صحیح ده سمه ده، خو د عربۍ په خې باندې دا لیکل نه دي پکار. که مونږ کیږي نو کیږي به چې دی نو مونږ په ګې لیکو ځکه چې کیږي او کیږي هغې کې فرق دی. نو دا څه دومره ګران کار نه دی. هر کار خلک چینی ژبه هم زده کوي چې پکې په زرونو باندې ټکي دي، او خلک جاپاني ژبه او هندي او دا ژبې چې څومره ګرانې د هغې لیکل څومره ګران دي هغه خلک زده کوي. نو نن ما تاسو ته دا خبره کوله چې د پښتو لیکل چې دي نو هغه به مونږ څنګه کوو. د پښتو د لیکلو سره او لوستلو سره مینه پکار ده. که مونږ د پښتو لیکل زده کړو نو بیا د هغې لوستل به هم مونږ ته اسان شي. او یو سړی د وزیرستان په سر کې ناست دی او هغه وایي چې یہ ټماټر 20 روپے کیلو ملتا ہے، نو د دې په ځای که هغه په پښتو کې لیکي ځکه چې د هغه اغستونکي او خرڅونکي هغه ټول پښتانه دي، نو دی پښتو ولې نه لیکي؟ د دې خبرو دا نه ده چې موږ نورو ژبې نه زده کوو، هغه دې زده کوو. خو یو سړی چې کله د پښتنو سیمو ته راشي او هر څه په پښتو کې لیکلي وي نو بیا به هغه د پښتو زده کولو زیات مینه به کوي او موږ به د هغه سره مرسته کوو او د پښتو قدر به زیات شي سیوا شي. نو که موږ په پښتو باندې مین یو نو موږ دې د پښتو قدر زیات کوو په دفترونو کې، په پوهنتونونو کې، په پوهنځو کې چې پښتو چې دی نه هغه یوه ژبه چې دی نه هغه اویا میلیونه خلک دي، دا ډېر زیات خلک دي. نو پکار ده چې هغه د خپلې ژبې خیال وساتي. که تاسو د پښتو په لیکلو کې نورې نو په یوټیوب کې په دې کې ډېرې چینلې دي چې په هغې باندې موږ پښتو لیکلی شو. ما تاسو ته په ساده باندې دا وویلې چې د پښتو خپل کم ټکي چې دي نو هغه موږ ځکه د پښتو په ټکو کې لیکو چې هغه په کوزه پښتونخوا کې او په بره پښتونخوا کې، په کوزه افغانستان او بره افغانستان کې په هغې کې په لهجه کې فرق دی. نو موږ هر سړی په خپله لهجه کې خبره کوي خو لیکل به یو شان دي ځکه چې د کتاب خو په مختلفو لهجو کې نشي لیکلی. ته به لهجه چې دی هغه د ویلو سره د هغې لکه سمون لري، هغه د لیکلو سره نه، لیکل به یو شانتي کیږي و په ګې لیکلی کېږي، خو څوک به کیږي وایي او څوک به کیږي وایي، څوک به ښه وایي او څوک به ښه وایي، خو د دې لیکل به یو شانتي. نو د پښتو خپل کم ټکي چې هغه به د پښتو په ټکو کې ته لیکلی شي، په بله ژبه کې نشي لیکلی. ځینې خلک دا وایي چې موږ دا په اردو کې یا په فارسۍ کې ولیکو. زما خپل دا نظر دی چې که دا مونږ په انګریزۍ کې لیکو نو هغه به ټول اسانه شي یا په لاتینۍ په ټکو کې، خو ډېر خلک د دې سره اتفاق نه کوي. نو ځکه بیا مونږ د پښتو د خپل کم ټکي چې هغه د پښتو یو روایت دی، یو تاریخ دی. نو ډېره مننه. د پښتو په ادبیاتو باندې به نور هم خبرې کوو، د پښتو شاعري، نثر، د پښتو لیکل، او دا زمونږ د پښتنو دپاره او څوک چې په امتحانونو دپاره د ازمیښتونو دپاره هم وي نو په هغې کې هم زما د طرف نه چې څه مرسته وي، څه ملاتړ وي، د هغه به زه ستاسو سره کوم. ډېره ډېره مننه. د خدای په امان.